وما علينا إلا البلاغ المبين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. یقینا همدا خبره ده چې حق هغه کسان قبلوي چې خبره اوري او مړي به الله را ژوندي کوي بیا به خاص د هغه په طرف ورګرځولی شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. او دوی وای ولی په د باندې د خپل رب له جانبه کومه معجزه نه نازلولی شي. ته دوی ته ووایه بېشکه الله په دې قادر دی چې معجزه نازله کړي او لیکن د دوی اکثره خلق نه پوهیږي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. او نشته په ځمکه کې هیڅ یو خوځنده او نه هیڅ مارغه چې په خپلو دواړو وزرونو الوزي مګر دوی ستاسو په شان امتونه دي. مونږ په کتاب یعنی لوح محفوظ کې هیڅ شی بې لیکلو نه دی پرېښی بیا به دوی د خپل رب په طرف ورجمع کولی شي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو تکذیب کړی دی دوی کاڼه او ګونګیان دي په تیارو کې دي. چاته چې الله وغواړي هغه ګمراه کوي او چاته چې وغواړي هغه په نیغه لار روانوي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. تدوی ته ووایه ما ته خبر راکړئ کچېرې په تاسو د الله عذاب راشي یا په تاسو قیامت راشي آیا تاسو به له الله نه غیر نور څوک بلئ کچېرې تاسو رښتینی یئ؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نه بلکې تاسو به په دغه وخت کې خاص هغه بلئ نو که هغه بیا وغواړي هغه تکلیف به لرې کړي د څه لپاره چې تاسو هغه بلئ او تاسو به هغه هیر کړئ چې تاسو یې له الله سره شریکوئ. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. او یقینا مونږ پیغام لیږلی و له تا نه مخکې امتونو ته بیا مونږ هغوی په سختو او تکلیفونو کې واچول د دې لپاره چې هغوی عجزي وکړي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نو کله چې دوی ته زمونږ عذاب راغی دوی ولې عاجزي ونه کړه او لیکن د دوی زړونه سخت شوي وو او شیطان دوی ته د دوی هغه عملونه ښایسته کړي وو چې دوی به کول. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نو کله چې دوی هغه شی هیر کړ په څه سره چې دوی ته نصیحت شوی و بیا نو مونږ په دوی باندې د هر شي دروازې پرانیستلې. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تر دې چې دوی لوی وکړه په سبب د هغه څه چې دوی ته ورکړل شوي وو نو مونږ دوی ناڅاپه ونیول بیا نو دوی ناګهانه ناامیده وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نو د هغه قوم بیخ پرې کړی شو چې ظلم یې کړی و او ټولې ستاینې خاص الله لره دي چې د عالمونو ښه پالونکی دی.
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. تدوی ته وایا تاسو ما خبر کړئ کچره الله ستاسو غوګونه او ستاسو سترګې واخلي او ستاسو په زړونو باندې مهر ولګوي نو له الله نه غیر بل څوک حق معبود دی چې دا تاسو ته واپس راوړي. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ته وګوره مونږ آیاتونه په څنګه قسمه قسم انداز کې بیانوو بیا هم دوی مخ اړوي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ته وایا تاسو ما خبر کړئ کچری پر تاسو باندې د الله عذاب ناڅاپه راشي یا ښکارا نو نه بشي هلاکولی مگر ظالمان خلق. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او مونږ رسولان نه لیږو مگر زیری ورکوونکي او ویرونکي نو چا چې ایمان راوړ او د ځان اصلاح یې وکړه نو په دوی باندې به نه څه ویروي او نه به دوی غمجن کیږي. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو تکذیب وکړ دوی ته به د هغې نافرمانۍ په سبب عذاب رسیږي چې دوی کوله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ته وایا زه تاسو ته نه وایم چې ما سره د الله خزانې دي او نه زه عالم الغیب یم او نه زه تاسو ته دا وایم چې بېشکه زه ملک یم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. زه پیروي نه کوم مگر د هغه شي چې ما ته وحی کولی شي. ته وایا آیا ړوند او بینا سره برابر دي نو ولې تاسو سوچ او فکر نه کوئ. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. او ته په دې وحی سره هغه کسان ویروه چې د خپل رب په وړاندې له ورټولول کېدو نه ویریږي په دې حال کې چې د دوی لپاره به له هغه نه غیر نه څوک دوست وي او نه څوک سپارشي لپاره د دوی چې دوی پرهیزګاره شي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. او ته هغه کسان لزانه مشړه چې خپل رب سبا او بیګا بلی چې د الله مخ او رضا غواړي. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. پتا باندې د هغوی له حساب نه هیڅ شی نشته او نه پر هغوی باندې ستا له حسابه څه شی شته نو که ته دوی وشړې نو شی به ته له ظالمانو ځنې. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. او همدارنګه مونږ د دوی ځینې په ځینې نورو سره ازمایلی دي د دې لپاره چې دوی ووایي آیا دا خلک دي چې الله په دوی باندې زمونږ له منځه احسان کړی دی؟ آیا الله په شکرګزارو باندې ښه پوهه نه دی؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. او کله چې تا ته هغه کسان راشي چې زمونږ په آیاتونو ایمان لري نو ته ووایه په تاسو دې سلام وي. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح
ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ستاسو رب په خپل ځان باندې مهرباني کول لیکلی یعنی لازم کړی دي چې یقینا شان داده څوک چې په تاسو کې په نابوهۍ سره بدی وکړي بیا له هغې نه پس توبه وباسي او اصلاح وکړي نو بېشکه هغه ډېر بخښونکی بېحده مهربان دی. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او همدارنګه مونږ آیاتونه په تفصیل سره بیانوو او د دې لپاره چې د مجرمانو لاره ښه واضحه شي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ته دوی ته ووایه بېشکه زه منع کړی شوی یم له دې نه چې زه د هغو څیزونو عبادت وکړم چې تاسو یې له الله نه غیر بلئ. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ته ووایه زه ستاسو د خواهشاتو پیروي نه کوم که ومې کړه نو یقینا زه به په دغه وخت کې ګمراه شوی یم او نه به یم زه له نیغه لار موندونکو نه. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. ته ووایه بېشکه زه په ښکاره دلیل باندې ولاړ یم چې زما د رب له جانبه دی او تاسو د هغه تکذیب کړی دی. ما سره هغه شی نشته چې تاسو یې په تلوار سره غواړئ. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. حکم یعنی د فیصلې اختیار یوازې له الله سره دی. هغه حق بیانوي او هغه ډیر غوره فیصله کوونکی دی. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ته ووایه یقینا که ما سره هغه شی وی چې تاسو یې په تلوار سره غواړئ نو زما او ستاسو په منځ کې به خبره خامخا فیصله کړې شوې وه او الله په ظالمانو باندې ښه عالم دی. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. او خاص له الله سره د غیبو چابیانې دي یوازې هغه پر دغو عالم دی او هغه عالم دی پر هغه څه چې په وچه او سمندر کې دي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. او هیڅ یوه پاڼه نه غورځېږي مګر هغه پرې عالم دی او د ځمکې په تیارو کې نه یوه دانه پرېوځي او نه لوند څیز او نه وچ مګر دا ټول په څرګند کتاب یعنی لوح محفوظ کې دي. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. او دی هم هغه ذات دی چې تاسو په شپه کې وفات کوي یعنی اوده کوي او هغه پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې د ورځې کوئ. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. بیا به هغه تاسو په هغې ورځې کې راژوندي کوي د دې لپاره چې ټاکلی وخت پوره کړی شي. بیا به خاص د هغه په طرف ستاسو واپسي وي. بیا به هغه تاسو په هغو عملونو خبر کړي چې تاسو به کول. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. او هم هغه غالب دی د خپلو بندگانو لپاسه دی او پر تاسو باندې ساتونکي ملائک را لیږي تر دې چې کله په تاسو کې یو کس ته مرګ راشي نو زموږ استازي وفات کړي او هغوی هیڅ تقصیر یعنی کمی نه کوي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا به دوی ورګرځولی شي الله ته چې د دوی حق مالک دی. آگاه شي د حکم او فیصلې کولو ټول اختیار خاص د هغه دی او هغه تر ټولو زر حساب کوونکی دی.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تدوی ته اوایا تاسو ته د وچې او سمندر له تیارو نه څوک خلاصی درکوي چې تاسو هغه بلئ په زارۍ سره او په پټه سره او وایئ کچرې الله مونږ ته له دې مصیبت نه خلاصی راکړ نو مونږ به خامخا ارومرو له شکر کوونکو څخه شو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ته ورته ووایه الله تاسو ته له دغه مصیبت نه نجات درکوي او له هر غم نه هم بیا هم تاسو شرک کوئ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. تدوی ته اوایا هم هغه قادر دی په دې باندې چې پر تاسو باندې ستاسو له پاسه نه عذاب راولیږي یا ستاسو د پښو له لاندې طرف نه یا تاسو د بیلو بیلو ډلو په جوړولو سره ګډوډ کړي او په ځینو باندې د ځینو نورو د جنگ مزه وڅکي. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ته وګوره موږ آیاتونه په څنګه انداز کې بیانوو د دې لپاره چې دوی پوه شي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. او ستا قوم د دې قرآن تکذیب وکړ حال دا چې همدا حق دی. ته ورته ووایه زه پر تاسو باندې نگهبان نه یم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر یو خبر لپاره مقرر وخت او زر به تاسو پوه شئ. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. او کله چې ته هغه کسان ووینې چې زمونږ په آیاتونو کې عبث بحثونه کوي نو ته له هغوی نه مخ واړوه تر دې چې دوی له دې نه په علاوه خبرو کې مشغول شي. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. او کچری شیطان لتانه دا حکم هیر کړي نو له یادېدلو نه پس له دغه ظالمانو سره مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. او په پرهیزګاره کسانو باندې د دغو عبث بحث کوونکو خلکو له حسابه څخه د هیڅ شي ذمواري نشته او لیکن د هغوی په ذمه بس نصیحت کول دي د دې لپاره چې دوی هم پرهیزګار شي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. او ته هغه کسان پرېږده چې خپل دین یې لوبه او تماشه ګرځولی دی او دنیایي ژوند دوکه کړي یعنی غولولی دي. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. او ته په دې قرآن سره نصیحت کوه چې کوم نفس د خپلو کړو عملونو په سبب هلاک نه کړي شي په داسې حال کې چې د هغه نفس لپاره له الله نه پرته نه څوک دوست وي او نه سپارشي. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. او که دا نفس د ځان د خلاصون لپاره فدیه ورکړي هر قسمه فدیه نو دا به له هغه نه قبوله نه کړی شي. دا هغه کسان دي چې د خپلو کړو عملونو په سبب هلاک کړی شوي دي. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. د دوی لپاره ډېرې ګرمې اوبه څښاک دی او ډېر دردونکی عذاب دی په سبب د هغه کفر چې دوی به کاوه. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ته ورته ووایه
آیا مونږ له الله نه سوا د هغه شي عبادت وکړو چې مونږ ته هغه نه فایده را رسولی شي او نه مونږ ته ضرر را رسولی شي او آیا مونږ بیرته په شا وګرځول شو وروسته له دې چې الله مونږ ته نیغه لار وښودله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى د هغه کس په شان چې شیطانانو په ځمکه کې جوړې کندې ته بیولې وي چې حیران وي د هغه ملګري وي چې دی نیغې لارې ته رابلي چې مونږ ته راشه ای نبي ته ووایه بېشکه د الله هدایت هم هغه اصل هدایت دی وأمرنا لنسلم لرب العالمين او مونږ ته حکم شوی دی چې د رب العالمین اطاعت کوونکي شو وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون او دا چې تاسو لمونځ قایموئ او له الله نه ویریږئ او دی هم هغه ذات دی چې خاص هغه ته به تاسو ورټولولی شئ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون او دی هم هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې په حق سره پیدا کړي دي او یاد کړئ هغه ورځ چې وبوئ موجود شه نو هغه به موجود شي قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير هم د هغه وینا حق ده او خاص د هغه لپاره حکومت دی په هغه ورځ کې چې په شپېلۍ کې به پوکې وکړي شي هغه د پټو او ښکاره څیزونو عالم دی او هم هغه ښه حکمت والا ښه خبردار دی وما علينا